کې څه دی؟ افضل بشر. وګورئ افضل بشر، الله ته خوښ انسان، الله ته محبوب انسان، او داسې الله ته محبوب انسان چې د هغه د مخې دا ټوله ځمکه، دا دنیا، دا کائنات، دا هر څه دی د هغې د مخې الله پیدا کړي. نو د مکې مشرکانو ته چې دا خبره رسول الله مبارک کوي چې زه هم د ستاسو په شانت انسان یم، یعنی زه خو څه خدای نه یم، رسول الله مبارک ورته چې زه څه خدای نه یم او نه زه څه فرشته یم، لیکن زه هم د ستاسو په شانت انسان یم، او ما ته صرف دا خبره ده چې الله ما ته څه دی وحی کوي. رسول الله مبارک د مکې مشرکانو ته وي چې زه هم د ستاسو په شانت انسان یم، ستاسو په شانت بشر یم، لیکن فرق صرف دا دی چې ما ته د الله د طرف نه څه دی وی وحی کیږي. دا د چا وینا و؟ د رسول الله مبارک وینا و. د مکې مشرکانو به دا اعتراض کو، رسول الله مبارک به یادوي چې تی پیغمبر را لېږلی، دوی چرته فرشته به را لېږلې وه، یا به چرته فرشته به را لېږلې، فرشتې به موږ ته ویلي نو موږ به ته څه دی پیغمبر منلی وي، یا به فرشته ستا په ځای را لېږلې او فرشتې به څه د الله تعالی احکامات به موږ ته بیانول. دا دی د عناد او د حسد او د بغض د وجې نه دا خبرې کوي. نو الله رسول الله مبارک ته وی چې پیغمبره ته دې ته ووایه چې زه هم د ستاسو په شانتې څه دی بشر یم، ستاسو په شانتې څه دی انسان یم. قل انما انا بشر مثلکم، زه هم د ستاسو په شانتې انسان یم، خو یو خبره ده یوحا الی انما الهکم اله واحد. رسول الله مبارک ورته ستاسو په شانتې انسان یم، څنګه تاسو خوراک کوئ زه هم هغسې خوراک کوم، څنګه تاسو د بازار نه سودا راوړئ زه هم راوړم، څنګه تاسو په خپو ګرځئ زه هم ګرځم، خو یو فرق دا دی چې یوحا الی. رسول الله مبارک وایي چې فرق دا دی زما او د ستاسو چې الله د طرف نه څه دی ما ته وحی کېږي. رسول الله مبارک ته به وحی کېدله، حضرت جبریل علیه السلام راتلو به او د الله تعالی احکامات پې راوړل. دا قرآن دا ټول د وحی په ذریعې نازل دی، یا دا شانتې چې کوم احادیث دي د رسول الله مبارک حدیث قدسی چې ورته ویلي کېږي، نو دا هم د الله د طرف نه حضرت جبریل علیه السلام په واسطه باندې څه دی راغلي دي. بیا ورپسې الهکم اله واحد فاستقیموا الیه واستغفروه. دې آیات سره، دې ټکي سره، دې الفاظو سره په ټولو باطلو خدایانو رد راغی، په ټولو بوتانو باندې رد راغی. زمونږ د ستاسو معبود یو واحد لا شریک ذات دی الله. فاستقیموا الیه، رسول الله مبارک وی برابر شه دی الله ته بندگیو کې دی الله، برابر شه دی الله ته بندگیو کې دی الله ته، واستغفروه او د دې الله نه د ګناهونو معافي وغواړئ. ګورئ دوه قاعدې شولې، یو دا عبادت، دویمه څه د ګناهونو معافي. عبادت به کوو موږ نه به ګناه هم کېږي خطا به هم کېږي، او الله موږ ته په خپله څه دی یو لار ښیي. واستغفروه، الله رسول الله مبارک ته وایي پیغمبره د خلکو ته ووایه چې تاسو معافي وغواړئ، بخښنه وغواړئ. او کوم سړی چې ګوره استغفار کوي، رسول الله مبارک حدیث دی ویله وی زه په خپله باندې، رسول الله مبارک وی زه په خپله باندې په ورځ کې 80 پیرې او په بل حدیث کې 100 پیرې وی د الله نه بخښنه غواړم. رسول الله مبارک وی زه په ورځ کې د الله نه 80 پیرې، یو حدیث کې 80 پیرې راغلی، بل حدیث کې 100 پیرې راغلی دی، وی زه د الله نه بخښنه غواړم، استغفار کوم. وی ای امتیانو تاسو هم استغفار کوئ. موږ ته په دې کې تعلیم دی چې ګور رسول الله مبارک د الله محبوب پیغمبر، د الله محبوب بنده، الله ته خوښ بنده، الله تعالی ته دومره خوښ چې د هر څه د هغه د مخې پیدا کړي، د هغه په برکت پیدا دي، لیکن بیا هم رسول الله مبارک ورځ کې الله ته 100 پیرې او یا پیرې یو حدیث کې راځي، بلکې 100 پیرې راځي. هلکه موت ته پکې څه شي، موت ته هم پکار دی استغفار کو. ور استغفار چې څوک کوي، قرآن کې الله تعالی فرمایي را بشي یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات انهارا. الله قرآن کې د استغفار په ذریعه سره یو څو وعدې کړي دي
یو وعده الله دا کړی دی چې کوم سړی استغفار کوي الله وایي زه په تاسو باندې رحمت راوړم، باران رحمت به در باندې کوم. بیا بعض علما وایي چې دلته صرف باران ته مراد نه دی، مال رزق اور څه پکې څه دي مراد دي. ویرسل السماء علیکم مدرارا معنی څه ده؟ الله وایي چې تاسو استغفار کوئ زه په تاسو باندې پیدامن باران به در باندې کوم، دا غضب باران به در باندې نه کوم. یو خدا وعده شوله، دا څه د وجې نه؟ استغفار د وجې نه. دویمه وعده چې الله کړې د آیات کریمه کې وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، الله وایي تاسو استغفار کوئ زه به زیات کم د ستاسو مالونه، پیسې، وبنین او ستاسو زامن. خبره پوه شوې؟ څو وعدې شوې؟ 3 وعدې. یو څه شوله لکه چې باران رحمت به در باندې کوم د استغفار د وجې نه. دویمه وعده څه شوله؟ الله وایي ستاسو بچي به زیات کم، زامن به درله څه دی؟ بنین. بنات یې نه دی ویلی، لکه بنات لوریانو ته وایي، بنین څه ته وایي؟ زامنو ته. استغفار ډېر ډېر کوئ زامن به هم ډېر وي. او بل څه لکه سمې وي 3 نمبر مال به هم ډېرېږي. استغفار ډېر کوئ مال به هم ډېرېږي. او ویجعل لکم جنات انهار 4 نمبر وره الله وایي دنیا کې څه شولو؟ باران رحمت، زامن، مال، او آخرت به هم درله څه دی؟ ښه کمه. آخرت به هم درله څه دی؟ ښه کمه. ویجعل لکم وبګرځم ستاسو دپاره جنات انهار، جنتونه نهرونه وي په جنت کې. په خبره باندې پوه شوې؟ نو دا په یو استغفار د وجې نه څه دي؟ څونه فایدې؟ 4 فایدې شو، غټې غټې فایدې. او ګناهونه به درله څه دي؟ بیل رجېږي. کم سړی چې استغفار وي، موږ خلک استغفار ذکر کوو، یو ذکر هم کوو، خبرې ترې هم کوو، دا ګوره فایده نه کوي. ذکر چې کوې چې څومره توجه سره ذکر وي که نه، دا ډېره مزه کوي. تاسو پې یو ځل ټرای وکړئ، تاسو چې استغفار وایئ استغفر الله استغفر الله، او دا تصور کوه چې د دې استغفار د وجې نه زما ګناه معاف کېږي او رحمت راځي را باندې. ته دا تصور کوه، تا نه به ګناهونه ختمیږي، یو خوند او مزه به درله دا ذکر درکوي. موږ خلک ذکر کوو، موږ ویل که موږ خو ډېرې وظیفې کوو، موږ خو ډېر ذکرونه کوو، خوند مزه نی، یو بوج یې په ځان ګڼو. دا ولې؟ توجه الله ته نی برابر. او چې کله الله ته توجه برابر شي، قسم په خدای چې تاسو به دا رحمتونه په تصور چې ته کې تا ته به دا رحمت ښکاري. دا ګورئ یقیني درته وایم، ګورئ ښه کم سړی چې ذکر ډېر کوي که نه په توجه سره، ها دی به دا رحمتونه د الله د طرف نه چې په دې بندګانو راځي که نه دا به ویني. ګورئ د الله د طرف نه چې دا رحمتونه راځي د دې خپل خپل رنګ دی. ګورئ خپل خپل رنګ دی دا. خو تاسو څه دی لږ توجه سره چې ذکر کوئ، قسم دی چې دا به وینئ. ګورئ د بزرګانو اولیاء الله ته دا ښکاري د الله د طرف نه چې یو قسم رحمت راځي چې کله تاسو د الله ذکر کوئ، نو یو قسم رحمت هغه دا دی، د هغې رنګ د سرو زرو دا ژړ رنګ نه دی، یو دغه شان دی، یو شینوالي طرف ته مایل دی، یو سپینوالي طرف ته مایل دی. دا د الله د طرف نه چې کوم رحمتونه راځي دا به تا ته تصور کې، دا به تا ته ښکاري. ګورئ تاسو په یو ځل ټرای وکړئ، تاسو د الله تعالی ذکر ځان له ځای کې کښېنئ، توجه سره قبلې ته مخ که، قسم په خدای چې دا به وینئ، یو تعلق یو ربط به د الله سره جوړ شي. نو واستغفروه، رسول الله مبارک وي دی الله ته څه دی؟ بندګي وکړئ. وویل للمشرکین، هلکې تباهي ده د چا دپاره؟ مشرکانو دپاره. ویل ویل کېږي تباهۍ ته، بربادۍ ته. او څوک بعض علما وایي چې ویل دا یو کنده ده، جهنم کې یو کنده ده لاندې، یعنی دغه جهنم هغه کنده چې نوم یې ویل دی للمشرکین دپاره د چا دی؟ د مشرکانو. خدای دې امتې بچو ساتي. بیا ورپسې الذین لا یؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم کافرون، هغه کسان چې نه ورکوي زکات لره او په آخرت نه هم څه انکار کوي. علما وایي چې دلته ته مراد ظاهر معنی ته چې ګوري نو زکات ته مراد. زکات خو تاسو پیژنئ چې کله سړی صاحب نصاب شي، مالدار شي، او د ده په مال باندې کال تیر شي، نو دی به د خپل مال نه څه دی 40 روپۍ د الله په نوم ورکوي، دې ته زکات ویل کېږي. په خبره پوه شو؟ یو خو ته دا معنی شوله. خو اکثر تفسیرونو دا لیکلي دي، خاص کر د شیخ صاحب هم د تفسیر کې لیکلي دي چې دلته د زکات نه مراد دا عام د چې الله د طرف نه چې دا کم حکم دی دا ته مراد نه دی، بلکې الله تعالی بیان کوي چې د کافرانو د تباهۍ یو ذریعه دا ده
یاره مالدارو د تباهۍ یو ذریعه دا ده چې دوی د خپل مال نه زکات نه ورکوي، صدقات نه ورکوي، خیرات ته نه ورکوي. یو ته دا مراد شو. دویمه معنا چې علماو کړې ده لا یأتون الزکاته، هغه دا ده، دا ډېره ښکلې معنا ده. یعنی کافرانو دپاره تباهي ده، بربادي ده، یا د جهنم هغه کنده ده د دې د وجې نه چې دوی خپل ځان صفایي نه کوي. اوس تاسو په ذهن کې دا راشي ځان صفایي څه مطلب؟ بدن صفا کول؟ نه، بدن صفا کول نه، د خپل زړه د کفر نه صفا کوي، خپل دماغ د شرک نه صفا کوي. الله وایي د کافرانو دپاره چې دا کنده د جهنم ده د څه د وجې نه ده چې دوی دا خپل بدن، خپل دل، دماغ دا د شرک نه صفا کوي. او مسلمان الحمدلله د هغه دل او دماغ، بدن دا د شرک نه صفا دي الحمدلله. وهم بالآخرة هم کافرون، او دوی د آخرت نه څه دي لکه منکر دي. دا څوک یادي؟ مشرکان یادي. خالقه بیا ورپسې ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون. وره مومن مسلمان بنده، زمونږ د خلکو کې دا آخري خبره ته کوم، زمونږ د خلکو کې دا یو غټ کمی دی چې ځواني ښه برابري عبادت نه کوي. وایي چې مړی واده کم بیا به مونځ او دس شروع کړم. وایي که نه وایي داسې وایي که نه؟ بیا چې واده شي نو بیا م عبادت نه کوي، لا هټه کټه وي، ښه برابري بیا م عبادت نه کوي. وایي چې مړی دا ګیره کې مې لږ سپین ولګي نو بیا به عبادت شروع کړم. بیا هم نه کوي. بیا وایي مړی وي کوه دا رامیتوبونه، بیا هم وایي کوه دا ګناهونه. وي مړی وي چېرته تبلیغ کې به لاړ شم بیا به ټیک شمه، بیا به عبادت شروع کړم. نه دا غلطې خبرې، مکمل غلطه خبره ده چې ته عاقل شوې، ته بالغ شوې، په تا د الله احکامات فرض شو، هغه مونځ، روژه، حج، زکات وغیره. اوس دا آیات کریمه د چا دپاره دی؟ خاص خصوصي دا د بوډاګانو دپاره، د کمزورو دپاره چې کم په خپلو لاسو شل دي د هغې دپاره. خو کم بوډاګان، کمې بوډاګانې، کم کمزوري، کم شلیان چې هغې د مخکې نه عبادت کولو او اوس یې نشي کولی. نو الله وایي چې دوی د مخکې نه عبادت کولو، د بوډاګانو په ځوانۍ کې عبادت کولو، د شلیانو په خپلو لاسونو مازورو عبادت کولو، خو اوس یې د دې بیمارۍ د وجې نه نشي کولی. نو الله وایي دوی ته به زه پوره اجر ورکوم. بوډاګانو کامیاب شي. اور ها دې آیت باندې پوه شئ. خو دا څه مطلب چې کله د مخکې نه ګورې عبادت کولو، ازنا چې اوس بوډا شي او مونځ او داسې په ټول عمر نه کړی او وایي چې نه دا آیات زما په باندې، نه، دا د هغه خلکو مطابق دی چې کومو خلکو د خپلې بیمارۍ د بوډاوالي نه مخکې عبادت کو، اوس یې نشي کولی، کمزوري دي. نو الله وایي هغې ته به زه اجر پوره ورکوم. د الله در کې څه کمی نشته. دا د الله تعالی مهرباني ده. او سپینګیري الله ته خوښ دي، سپینګیري الله ته خوښ دي، بوډاګان الله ته خوښ دي. او کم بوډاګان چې د الله تعالی احکامات مني. په خبره پوه شئ؟ کم سپینګیري چې کم د الله تعالی عبادت کوي، مونځ او دس کوي، قرآن تلاوت کوي، قسم په خدای چې د الله ته ډېر خوښ دي. مونځ او دس کې ذکر اسکار کې د قرآن تلاوت کوي، ګیره په اسلام کې سپینه شوله. رسول الله مبارک وي چې الله وي چې د دې بوډا نه مال اوس حیا راځي، دوی له به زه څنګه عذاب ورکوم؟ ولې؟ الله وي چې د دا ګیره سپینه شوه، د ده ویښته سپین شول، دی په اسلام کې سپین شول. خبره پوه شوې؟ نو د آیات کریمه دا د هغه کمزورو د خلکو دپاره دي. خبره پوه شوې چې د مخکې نه عبادت کولو خو اوس یې څه دي؟ نشي کولی. ګورئ جي سبق ته. قل انما انا بشر مثلکم، تو ووایه ای پیغمبره انما انا بشر مثلکم، زه هم د ستاسو په شانتې انسان یم، بنیادم یم، مثلکم ستاسو په شان، یوحا الی ماته حکم راځي، انما الهکم اله واحد، چې بېشکه معبود ستاسو معبود یو دی، فاستقیموا الیه، نو برابر شئ تاسو هغه ته، واستغفروه، او د ګناهونو معافي وغواړئ، وویل للمشرکین، او تباهي دا د پاره د مشرکانو، الذین ها کسان لا یؤتون الزکاة چې نه ورکوي زکات، وهم بالآخرة هم کافرون، او دوی د آخرت نه منکر دي. ان الذین آمنوا،
بېشکه کسان چې ایمان یې راوړی دی وعملو الصالحات او نیک کارونه یې کړي دي لهم د هغوی دپاره اجر ثواب دی اجر دی غیر ممنون نه ختمیدونکې صدق الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله الطيبين وعلى آله وصحبه أجمعين یا الله مونږ چې دا کم درس وکړو په خپل دربار کې قبول کړي یا الله که زمونږ نه څه کمی شي مونږ ټول معاف کړي خدای پاک یا الله دې درس د برکته ستا د کلام د خاطره یا الله زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کړي یا الله زمونږ د ټولو د مور او پلار ګناهونه معاف کړي یا الله د ټول امت مسلمه ګناهونه معاف کړي خدای پاک دا ناست چې کوم ملګري مشران کشران ځوانان یا الله د چا څه مشکلات خدای مشکلات ختم کړي خدای د چا څه پریشانی دي پریشانی ختم کړي چا کورونه کې بیماری ختم کړي یا الله مونږ ټولو له خیر راکړي خدای مونږ ټولو له خیر راکړي وصلی الله تعالی علی خیر الخلق ونور عرشه محمد و آله وصحبه